د مؤمن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 40مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حمیم دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسه دی په هر څه باندې پوهیدونکی دی د ګناه بخښونکی او توبه قبلونکی دی سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته د هغه لوري ته د ټول ورګرځېدل دي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي له دې وروسته د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په فریب کې وانه چوي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب لدوی مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغ نسبت کړای دی او له هغه وروسته ډیرو نورو ډلو هم دغه کار کړای دی هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي هغوی ټول د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب کېدلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار په همدې ډول استاد پروردگار دا فیصله هم پر ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش او خوا حاضر اوسېږي ټول د خپل پروردگار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي هغوی وایي ای زموږ پروردگار ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ای زموږ پروردگار او هغه جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتنې او وژغوره هغوی له بدیو نه تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوري پر هغه دې لوی رحم وکړ
همدغه ستر بریالیتوب دی. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په आवाज کولو وویل شي نن چې تاسو څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله لدین زیات پر تاسو هغه وخت په غوسه کیږي چې تاسو ایمان ته رابلل کیږئ او تاسو انکار کوئ. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وی به وای ای زموږ پروردګار تا پر اختیار سره مونږ ته دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند را کړای دی اوس مونږ په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوو آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب ورکړ شي دغه حالت چې تاسو پکې اخته یې لدې عمل دی چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسو نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسو منله اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ما غزات دی چې تاسو ته خپل نښانې درخي او له اسمان ستاسو لپاره روزي نازلوي خو د دغه نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نو ای رجوع کوونکو همغه الله بولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسو دغه کار د کافرانو هر څومره بدی شي. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپل حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي. هغه ورځ چې ټول خلک بې پردې وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي. په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچایي د چا ده؟ ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وبویل شي نن به هر چاته د هغه ګټه بدله ورکړه شي چې هغه کړی وي. نن به پر هیڅ چا ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندی دی. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ای پیغمبره دوی له هغه ورځې نه وډار کړه چې را نږدې شوې ده کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي. د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلی دی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
او الله بل حق سره سم فیصله وکړي پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولی هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي بشک همدا الله د هر څه اوریدونکی دی أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پریښي دي خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. لدی عمل د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران له ښکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی له منلو نه انکار وکړ په پای کې الله هغوی ونیول په یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. من موسی فرعون هامان او قارون ته خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولېږه خو هغوی وویل کوډګر دی ډیر دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق دین راوړ نو هغوی وویل د کوم کسانو چې ایمان راوړای له د سره ملګری شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي زه ویریږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هیواد کې فساد را ولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. په دې وخت کې آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان یې پټ کړی و غږ وکړ تاسو یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی په داسې حال کې چې هغه ستاسو د پروردګار لخوا تاسو ته له معجزو سره راغلی که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به په خپل پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتونی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسو ویروي له هغو نه خو به یو څه پر تاسو ارومرو راشي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حده تیریدونکی او ډیر دروغجن وي.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه نن له تاسو سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسو برلاسي خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي؟ فرعون وویل زه خو تاسو ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغې لارې په لوري تاسو ته لارښوونه کوم چې سمه ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو هغه ورځ راشي چې له دې نه مخکې په ډیرو ډلو باندې راغلې ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغو نه وروسته قومونو باندې راغلې وه او حقیقت دا دی چې الله پر خپلو بندګانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسو یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې بل الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک گمراه کړي هغه ته بیا هیڅ څوک لارښوونکی نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لدین مخکې یوسف تاسو ته له بیاناتو یعنی معجزو سره راغلی خو تاسو د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلی. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسو وویل اوس به الله هیڅکله کوم پیغمبر ونه لیږي. په همدې ډول الله ټول هغه کسان په ګمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او شکي وي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بل دې چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده. په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل ای هامان زما لپاره یو لوړه معنی جوړه کړه خای ځینو وسایلو ته ورسېدای شم اسمانونو ته د ختلو وسایل او د موسی خدای لګوینم ما ته خدغه موسی دروغجن ښکاری. په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بد عملی خایسته کړای شو او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپل تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد
هغه سړي چې ایمان راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسو ته سمه لاره ښیم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړای شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قومه خنو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستي شریکې وګڼم چې زه یې نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. نه حق داده او د دې پر خلاف نشي کېدای. د کوم خواته چې تاسې ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې او زموږ ټول ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیرې کوونکي اور ته تلونکي دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم هغه د خپلو بندګانو د کړو ښه لیدونکی دی. د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 85 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. په پای کې هغو کسانو چې ډېرې ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغو ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسې تابع وو. اوس آیا دلته به تاسې د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډېر موږ وژغورئ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
هغه تکبر کوونکی به جواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا په دوزخ کې د غلبیدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته وایي خپل پروردگار نه وغواړي چې زموږ په عذاب کې فقط دی وی ورځې تخفیف راولي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسو پیغمبران له روښانو نښانو سره نه راغلي؟ وغوی به وایي هو. د دوزخ د چارو موظفین به وایي نو تاسو په خپل دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په گمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولای. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. باور ولرئ چې موږ د خپل پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولويږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځي یعنی دوزخ ورسیږي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. کنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثانو ګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت وو. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده. د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سحر او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې لکم سند او حجت نه پرته چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغه لوی ته هیڅ چیرې رسیدای نشي. نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او زمکه پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډیر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانت شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسو بیخي لږ متوجه کیږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ستاسو رب وای ما وبولي زب ستاسو دعاوې قبول کړم کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې تاسو لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسو پکې استراحت وکړئ او ورځ ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. هماغه الله چې تاسو لپاره دغه څه کړی دي تاسو پروردگار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږئ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله دی چې تاسو لپاره زمکه آرام ځای وګرځوله او پاسه د اسمان ګنبد جوړ کړه. هغه تاسو صورت جوړ کړ او ډیر ښکلی جوړ کړ. هغه تاسو ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي تاسو پروردگار دی د به حساب برکتونو څښتن دی. هغه د کائناتو پروردگار دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. همغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته تاسو همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه خود هغه هستیو له عبادت نه منع کړی شوم چې تاسو هغه له الله نه پته بولئ. زه دا کار څنګه کولای شم کله چې ماته زما د پروردگار له خوا روښانه نښانې راغلي دي. ماته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردگار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اما غدای چې هغه تاسو له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسو د معشوم په بڼه راباسي بیا تاسو لویوي تر څو چې تاسو خپل پوره قوت ته ورسیږئ. بیا نور پسې لویوي تر څو چې تاسو د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسو نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي. دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسو خپل ټاکلي وخت ورسیږئ او کېدای شي چې لا عقل نه کار واخلئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړ کوي نو کله چې دی څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله
ته هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي او دروغ غني ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنجیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغونه پرانیولو سره دوی د شیدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بیا ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دی له الله نه پرته نور خدایان چې تاسو هغوی شریکول دوی به جواب وایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دینه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی په دې ډول به الله د کافرانو گمراهي اثبات کړي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون غوته به ویل شي چې ځکه ستاسو دغه عاقبت شو چې تاسو په ځمکه کې پر ناحق خوښ وي او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اوس زی د دوزخ په دروازو ننوځي تل تر تله هملته ستاسو استوګنه ده ډیر بد استوګن زایده د متکبرانو فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون نو ای پیغمبر صبر وکړه د الله وعده بر حق ده اوس کوم ته د دوی د هغو نه وړه نتیجو کومه برخه دروخی چې له هغو نه مونږ دوی ویرو یا له هغې نه مخکې تاله دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغونه د جنو حالات مونږ ته ویلي دي او د جنو مونږ نه دي درته ویلي د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نو چې د الله له اذن نه پرته په خپل کومه نښانه راوړی وای بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سم فیصله وکړای شو او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون همدا الله ستاسو لپاره دغه څاروي پیدا کړی دي ترڅو چې تاسو له هغونه پر جینو سپاره شئ او د جینو نورو غوښي وخورئ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون په هغو کې ستاسو لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسو په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسو پر هغو ورسېدای شئ پر هغو هم او پر کشتیو هم تاسو سپرول کیږي ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله تاسو ته خپل دغه نښانې درخی نو تاسو به د هغه کومو نښانو څخه منکر شئ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم
أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تېر شوي دي؟ له دوی نه په شمېر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو، او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پرېښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه درده شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپله له هغو سره وو، او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. او زموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشو رسولی، ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافذه شوې ده، او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل.